قتل مې ورته ګل نن یو ازغې ته غاړه ورکړه قتل مې ورته ګل نن یو ازغې ته غاړه ورکړه قتل مې ورته نن ګل یو ازغې ته غاړه ورکړه ډېر زور رغې رقیب مې چې للي ته غاړه ورکړه قتل مې ورته ګل نن یو ازغې ته غاړه ورکړه ډېر زور رغې رقیب مې چې للي ته غاړه ورکړه خو خوږه وه ډېره زیاته زندګي خو بېوسي وه همدار سے خوږه وه ډېره زیاته زندګي خو بېوسي وه مجبور وم له ناکامه مې مرګي ته غاړه مننه خوږه وه ډېره زیاته زندګي خو بېوسي وه مجبور وم له ناکامه مې مرګي ته غاړه ورکړه اختر و خوند یې نو خو بس خوند یې را پیدا شو اختر و خوند یې نو خو بس خوند یې را پیدا شو چې کله مې د ګل غوندې سړي ته غاړه ورکړه مننه اختر و خوند یې نو خو بس خوند یې را پیدا شو چې کله مې د ګل غوندې سړي ته غاړه ورکړه خو یو خوارو په دې کلي کې خو چا یا تپوس نه کړو مثال سے یو خوارو په دې کلي کې خو چا یا تپوس نه کړو له ډېرې مجبورۍ یې خودکشي ته غاړه ورکړه یو مننه یو خوارو په دې کلي کې خو چایا تپوس نه کړو له ډېرې مجبورۍ یې خودکشي ته غاړه ورکړه او دا ځکه یم خوشحال زه د وناسلي ملګرو دا ځکه یم خوشحال زه د وناسلي ملګرو په خوب کې مې بېګا خپل للي ته غاړه ورکړه مننه دا ځکه یم خوشحال زه د وناسلي ملګرو په خوب کې مې بېګا خپل للي ته غاړه ورکړه ازود نظم دا او عنوان دا چې ګرانه ګڼي صغیر صاحب زه په دې نه پوهېږم چې دا غصه لګیا دی دا په وطن زمونږه دا څه غذاب راغلی دا په وطن زمونږه دا څه غذاب راغلی ګرانه ګراني د خدایه څه مهنګایي د خدایه یو خو غریب یم ډېر او بل بېوسه یم یو خو غریب یم ډېر او بل بېوسه یم منم چې ته یې خدایه د ورکولو والا ورس لالا منم چې ته یې خدایه د ورکولو والا خو زه انسان یم که نه ورته ځورېږم خو به مننه منم چې ته یې خدایه د ورکولو والا خو زه انسان یم که نه ورته ځورېږم خو به په کور کې ناست نه یم زه لس خپې وهمه په کور کې ناست نه یم زه لس خپې وهمه ګرځمه کار لټوم خو څه روزګار نشته په کور کې ناست نه یم زه لس خپې وهمه ګرځمه کار لټوم خو څه روزګار نشته دی او که موندو مې کړلو چېرته هفته کې یو ورځ له مجبورۍ کوم ګنې پرې کار نه کېږي او که موندو مې کړلو چېرته هفته کې یو ورځ له مجبورۍ کوم ګنې پرې کار نه کېږي ځکه چې هر څه ګران شول خو د مزدور مزدوري نه شوله زیاته چرته ځکه چې هر څه ګران شول خو د مزدور مزدوري نه شوله زیاته چرته بس هغه شپږ سوه ده نو په دې شپږ سوه خو نه پوره کېږي د کور خلي چیني او غوړي نور هر څه پرېږده نو په دې شپږ سوه خو نه پوره کېږي د کور خلي چیني او غوړي نور خو هر څه پرېږده او هر ځای کې ګرانه شوله بس د غریب دپاره هر ځای کې ګرانه شوله بس د غریب دپاره او څه به ګیله له چا نه مونږه کوو سلیمه څه به ګیله له چا نه مونږه کوو سلیمه مونږ ټول په خپله غلي یو د یو بل خپې وهو تل دلته په یو دوکان کې یو سیس په یو قیمت وي هلته په بل دوکان کې آسیس په بل قیمت وي مننه څه به ګیله له چا نه مونږه کوو سلیمه مونږ ټول په خپله غلي یو د یو بل خپې وهو تل دلته په یو دوکان کې یو سیس په یو قیمت وي هلته په بل دوکان کې آسیس په بل قیمت وي او شکر په دې کړم خدایه چې رزق ته ورکوې شکر په دې کړم خدایا چې رزق ته ورکوې که د انسان په لاس وه ډېر بدل وږې مړوه مننه که د انسان په لاس وه ډېر بدل وږې مړوه نوره بس څه نشته دی خپل عملونه زموږ نوره بس څه نشته دی خپل عملونه زموږ پوه شه خراب دی وروره ځکه اخته یو په غم مونږ خفه کړی د خدای ځکه دا وخت راغلی نوره بس څه نشته دی خپل عملونه زموږ پوه شه خراب دی وروره ځکه اخته یو په غم مونږ خفه کړی د خدای ځکه دا وخت راغلی مونږ ګنهګار یو منم مونږ ګنهګار یو منم خو ته ډېر لوی یې ربه مونږ ګنهګار یو منم خو ته ډېر لوی یې ربه تا ته محتاج یو خدایه ته په مونږ فضل وکړې د دې وطن نه زمونږ دغه غذاب لرې کړه د دې وطن نه زمونږ دغه غذاب لرې کړه دا مهنګایي ختمه کړه دغه ګراني ختمه کړه زه دې وناسلیم تل دا درته سوال کومه زه دې وناسلیم تل دا درته سوال کومه ډېره مننه ډېره شکریه